يا حيدر خيل بشركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وقال عليه الصلاة والسلام: القرآن الشافع مشفع وحامل المصدق. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام ددي جامعي جناب محتمم صاحب حلیمی دامت برکاتهم العالیہ، مشایخ عظام، مفتیان حضرات دغی جامعی او دغی عظیمی اجتماع، طول شرکاو خصوصا مشایخ کراما علماء او دغی منطقی د مختلفو ولایتونو راغلی میلمانا، خصوصا د مرکز او د ولایتونو مسئولین مجاهدین، نن یو ځلې بیا الله جل جلاله په دغه مدرسه کې د یو جمع غفیره طلبای کرامو د فراغت په سلسله کې مونږ الله پاک را جمع کړلو. حلیمي صاحب ته د الله پاک د دغه خدمتونو عوضونه دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي. زما محترمو دغه طلبای کرام چې د دې مدرسې نه یا د نورو مدارسو نه د الله د دین د نشر اشاعت لپاره رخصتېږي، دوی په خپلو سینو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام مبارکه د الله پاک کلام دای په خپلو سینو کې د خپلو منطقو خپلو علاقو ته د ځان سره وړي. الله دې د دغې قافلې حفاظت راته نصیب کړي. زما محترمو یو ځلې انصارو لږه ګیله کړې وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د دوی د ګیلې تدارک وشوله، دوی په یو وړه خیمه کې راجمع کړله او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعون الى رحالكم برسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو په دې نه خوشحالیږئ چې خلک د غنیمتونو حصې خپلو کورونو ته ویسي؟ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام خپلو سینو کې خپلو علاقو ته د ځان سره ورسوئ. نو نن د دې مدرسې نه هغه طلبای کرام، هغه علمای کرام فارغېږي چې په خپلو سینو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام خپلو علاقو ته وړي. دوی به د خپلو قومونو قبایلو دپاره رهبر او رهنمایي هغوی خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فقاتل باندې پنځه دفعات لګولې دي او الله پاک د ټولو ګناهونو په باره کې څومره پسندګي چې د چا په باره کې د قتل عمد په باره کې د الله د طرف نه شوې ده، داسې به د یو ګناه په باره کې هم نه وي شوې. دویم تحفظ د مال دی چې دا خلکو ته ورکړلی شي. قرآن مجید کې دي: ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام. او دارنګې حق سرقه: والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله. دا د تحفظ د مال دپاره ده. دریم نمبر کې تحفظ د چا دی؟ تحفظ د عزت دی. قرآن مجید کې دي: ولا یخطب بعضکم بعضا. د یو بل چې د غیبتونه مه کوئ، دې کې د خلکو عزتونه پیمال کیږي. او قرآن مجید کې ارشاد دی: ویل لکل
كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. همزة لمزة باندې لعنت ویل دی داغه جان محفوظ دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دماؤهم كدماء اموالهم كاموالنا. د دوی مالونه او د دوی وینې دا حرام دي دا محفوظ دي. زما محترم او تدې سره دریم شی اصول د پاره د چا د امن د پاره هغه مساوات دی. تاسو ګورئ قرآن مجید کې دي خداوند خلقناكم من ذكر وانثى الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب فلا فضل لعربي على عجمي ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى. لدي سره چې دا ممانعت په عصبیت دی ځکه په عصبیت باندې څه راځي بې امني راځي. انصاف خبره ده هغه دا دی چې څومره انصاف قرآن مجید عدل د قرآن مجید بیان کړل شوی دی هغه په معاشره کې امن به وي. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د چا د املاکو په باره کې شخصي وي او که ملکي وي الفيء ولا والأمانة مغنما والزكاة مغنما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وسهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم. من بني آدم ما بني آدم ته تکریم او اعزاز ورکړی دا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم